په هیواد او بیا په ځانګړې توګه په کندز ولایت کې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د دغه ولایت سیمایي چارواکي هڅه کوي څو خلکو ته د خدمت په توګه ښه حکومتولي رامنځته کړي. په همدې موخه د ولایت مقام د رهبري د لزومدید پر اساس قاری عبدالوارث د ولایت د چهردرې ولسوالۍ د سرپرست ښاروال په توګه معرفي او د یو شمېر مسؤلینو په شتون سره یې رسما دنده پیل کړه. نن هم دلته چهردرې ښاروالۍ ته قاري صاحب عبدالوارث معرفي کیږي. الله تعالی له دربار څخه ورته د ښه خدمت توفیق غواړو چې الله تعالی توفیق ور نصیب کړي چې د چهردرې ولسونو ته ښه خدمات وړاندې کړي. قاری عبدالوارث په داسې حال کې د چهردرې ولسوالۍ د سرپرست ښاروال په توګه معرفي کیږي چې په کندز ولایت کې د اسلامي امارت د رهبرۍ د حکم پر اساس په یو شمېر نورو دولتي ادارو کې ځینې مسؤلین تغییر او تبدیل او پر ځای تازه دمي کسان ټاکل شوي دي.